ډیوه لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. د ماخوستن له لمانځه لږ وخت تیر و. لا د کلي ځوانان د کورونو تر دروازو نه و رسېدلي چې د کلي چوپتیا د ټوپکو غږونو په سر واخیسته. له لومړي ډز سره باقي ګل اکا پر خپل ځای رانیغ شو او د سترګو په وړاندې د زوی څېره ودرېده. مېرمن یې هم په پوښتونکي نظر ورته وکتل. تمه کېده چې ډزې به ختمې شي، خو له یوې شېبې نه بلې ته یې زور واخیست. باقي ګل اکا له اندېښنې په ډکه څېره خپلې مېرمنې ته وویل: خدای دې خیر کړي چې بیا څه ټکه راپرېوته، یا الله ته رحم وکړي. مېرمن یې هم اندېښمنه وه، خو له ملامتۍ څخه د خپل زوی د ژغورلو په خاطر یې وویل: سړیه خوله دې په خیر خوځوه، خدای به خیر کړي. که خدای کول هیڅ به هم نه کیږي. خو د باقي ګل اکا حوصله ونه شوه او ویې ویل: هو بېشکه چې الله مهربانه دی، خو زما اندېښنه ستا دغه نازولي زوی ته ده. ته ګوره نیمه شپه شوه، خدای له تر اوسه کور ته نه دی راغلی. نه پوهېږم څه ورته ووایم، څنګه یې راوګرځوم، له ما نه خو یې لار ورکه کړې ده. خدای مه کړه کوم غم راته رانه او یا مو په کوم غم اخته نه کړي. مېرمنې دا ځل خپل غږ اوچت کړ او ویې ویل: سړیه ته ولې داسې وایې؟ دومره بد هم نه دی لکه دا څنګه چې ته وایې، خو ځوان دی، د باندې ګرځي، اوس به راشي. باقي ګل اکا په غوسه په خپل ځای کې د زوی تر راتلو پورې چوپ کېناسته، خو ډزو لا پسې زور واخیست. همداسې په شدت روانې وې. دا ویره یوازې په باقي ګل اکا نه بلکې په ټول کلي خپره وه. د ټولو کلیوالو یو بل ته اندېښنه وه چې څه خبره به وي. د باقي ګل اکا مېرمن چې اوس یې په څېره کې د اندېښنې نښې له ورایه څرګندې وې، سترګې په وره کې ګنډلې وې چې زوی به یې څه وخت کور ته راځي. ښه ځنډ وروسته د کلا د وره غږ پورته شو. نعمت په خوشحاله څېره راننوت، خو د پلار څېره یې چې ولیده نو په خبرو یې پیل وکړ او ویې ویل: پلاره دا ډزې د خوشحالۍ ډزې دي، زمرک ته یې کوزده وکړه، نو ځکه زه هم. پلار یې چې تر دې دمه په سره تبۍ ناستو خبرې یې ترې واخیسته او ویې ویل: خدای دې بختوره کړي، خو زویه ته له داسې خلکو څخه لرې اوسه. موږ غریب خلک یو، ته ځې او د ملکانو له زمنو سره انډیوالۍ کوې. زویه دا په بلاګانو سره خلک دي، هم یې په نورو ورولي او هم خپله ورسره لاس او ګریوان دي. نوره دې خوښه ستا او ستا د مور وي. نعمت په غرور او بې تفاوتۍ وویل: پلاره ته څه وایې؟ ته اوس زوړ شوی یې، د نن ورځې په خبرو نه پوهېږې. دا خو زما بخت دی چې د کوز او بر کلي هلکان مې ملګري دي. په تېره بیا د دواړو ملکانو زامن زما ملګرتیا خوښوي. ته خپله فکر وکړه چې د زمرک کوزدې ته یې زه غوښتی وم، که نه هلته غټ غټ خلک هم وو. بل دا چې هغوی ما ته بلنه راکړې وه. د نعمت پلار پوهېده چې خبرې ګټه نه کوي او زوی په خپل خره سپور دی، خو لکه د وروستۍ خبرې په څېر یې ورته وویل: ته سمه خبره کوې، زه اوس زوړ شوی یم، د کور ټول مسؤلیت ستا په غاړه دی، نو ته باید د ټولې کورنۍ خیال وساتې او د دوی لپاره سمه لاره غوره کړې. نعمت په خندا شو. پلار ته یې وویل: سمه ده پلاره، اوس به ویده شو. پلار یې زوی ته ډېر ځورېده، خو بېوسه و. هغه یې خبره نه منله. د هغې ورځې په سبا د کلي د ملک د زوی د ښادۍ لپاره ټول کلیوال مېلمانه کړل. هرې خواته د ساز غږ راته. د کلي مېرمنې سره راټولې وې او چمبې یې وهلې. څو شېبې وروسته د چمبې غږ ډېر اوچت او د زړونو له دربا سره سم شو. د باندې هلکانو وویل لکه چې ډیوه ور ورسېده: خدای دې ژوندی لري په دې کمال. د ډیوې د چمبې غږ هر چا پېژانده، خو تر چمبې یو ګام وړاندې ډیوه په ټول کلي کې په ښکلا او هوښیارۍ مشهوره وه، خو ځوانانو به د چمبې په کمال یادوله. هغه د 15 کلونو وه، په ټولو کلیوالو ګرانه وه، ډېره باادبه او هوښیاره جینۍ وه. د هغې هوښیارۍ ته په پام به یې مور او پلار ویل چې کاش ډیوه لور مې زوی وای او نعمت زوی مو لور وای. خو ډیوې به خپل ورور ته د احترام له مخې ویل: نه نه، لالا مې دومره بد هم نه دی لکه دا تاسو چې وایئ. لالا مې پر ما ډېر ګران دی، آخر به ښه شي، زما په مخ کې به یې داسې نه وایئ. ډیوه داسې روزل شوې وه چې له مشرې سره مشره او له کشرې سره کشره وه. د هر چا زړه یې ساته، په ورور یې هم ډېره ګرانه وه. هر وخت به یې د خوښې شیان له ښاره ورته راوړل. لنډه دا چې څو میاشتې تېرې شوې او د زمرک د واده ورځ رانږدې شوه. ټولو چمتووالی نیوه چې د ملک د زوی واده دی.
یو سهار چې ډیوه د خوب پر بستر پرته وه، یوه چیغه یې له خولې ووته او په خپل ځای راکېناسته. سترګې ورپولې، دواړه لاسونه یې په مخ کېښودل او ویې ویل خدایه شکر چې خوب و. خو خوب نه و، بلکې د ډیوې د خوب تختونکی و. دې خوب په ډیوه داسې اغیز وکړ چې نور یې رښتونی خوب ورک شو. رنګ یې هم مخ په زیړېدو شو. د لومړۍ ورځې پر مخ اغیزې راښکاره شوې، خو په 2 ورځو کې یې مور پرې پوه شوه چې پر ډیوې کومه کیسه شوې ده. مور یې ترې وپوښتل لورې دا څو ورځې ښه نه راته ښکارې، ناروغه خو به نه وې؟ ډیوې وویل مورې یو بد خوب مې لیدلی، خدای دې راته خیر کړي. مور یې خبرو ته پرې نه ښود او ویې ویل لورې سړی داسې نه وایي چې بد خوب مې لیدلی، خدای به یې ښه کړي. خو ډیوه ډیره خپه وه او مور ته د خپل خوب کیسه داسې پیل کړه او ویې ویل خوب مې لیده چې یوه ډیوه مې په لاس کې وه، خو له ډیوې سره سره مې لاره نه شوه پیدا کولی او لاره رانه ورکه وه. خو په همدې کې یو خړ سیلاب چاپېره کړم، زه یې هم له ځانه سره په هوا کړم او ډیوه یې هم ډوبه کړه. ډیوه یوه شیبه چوپ شوه، بیا یې وپوښتل مورې چې دا خوب به څه معنا لري؟ مورې خیر دی راته ووایه چې د خوب تعبیر به څه وي. مور یې هم ډېره خفه وه، فکر یې کاوه چې ممکن د ډیوې په ژوند کې کوم توپان راتلونکی دی. خو بیا یې هم هغې ته په خندا وویل لورې دا ته څومره اندېښنه کوې، هیڅ معنا نه لري، یا به دې کوم لمونځ قضا کړی وي او یا به دې په خپل وخت نه وي کړی. ډیوې ورته وویل نه مور جانې، زه لمونځ ډېر ښه او په خپل وخت کوم او د قضا کېدو خبره خو هیڅ مه کوه، ځکه لمونځ مې نه دی قضا کړی. مور یې ورته وویل اوف نو څه معنا لري لورې، هیله کوم زما زړه مه خوره، هیڅ هم نشته، ځان ته اندېښنه مه جوړوه. ډیوه غلې شوه، په سوچ کې ډوبه شوه، داسې لکه د یو رښتوني سیلاب پیغام چې چا ورته راوړی وي. لږ ځنډ وروسته له خپله ځایه پاڅېده او خپلو کارونو بوخته شوه. 3 ورځې وروسته د زمرک واده تیار شو. ټول کلیوال راټول وو، هرې خواته خوشحالۍ او سازونه وو. تر ډوډۍ خوړلو وروسته ټول کلیوال په ورا لاړل. ناوې په ډېر شان او شوکت راسپاره کړه او د خپل کلي په لور را روان شول. په لاره کې ټولو ځوانانو د موټر له سره ډزې کولې، چا به لاسونه پړکول او ځینو به اتڼونه کول. هرې خواته خوشحالۍ وي. ډیوې هم چمبې ته داسې زور ورکړی و چې ټولې ښځې ورته ګوته په غاښ پاتې وي او یوې خو به دا غږ هم پرې کاوه چې په لاسونه دې برکت شه، ښاده شي، عمر دې اوږد شه، خوشحاله ژوند ولري. ډیوه به له ځان سره مسکی شوه او ځان سره به یې په سوچونو کې ډوبه شوه. خپل راتلونکي ته یې خوبونه لیدل. فکر به یې کاوه چې یوه ورځ به دا هم په همداسې شان او شوکت واده شي، ښه ژوند به ولري. خو خپل خوب دې خیالونو ته نه پرېښوده، حتی هیلې هم ورته له اندېښنو ډکې کړې وې. لنډه دا چې د سازونو، چمبو او ډزو داسې اوازونه وو چې څو کلي لرې هم خلک خبرېدل. ناڅاپه چیغې شوې چې لونګ په ډزو ولګېده. لونګ د کوس کلي د ملک زوی و چې هغه هم په ورات تللی و او هغه هم ډزې کولې. خو خدای خبر چې د چا ګولۍ پرې سیخه شوه، خو غږ یې په نعمت وکړ. د کوم څه نه چې باقي ګل اکا ډېر وېرېده، همغه وشول. ټول کلي کې چوپتیا خپره شوه. په یوه شېبه کې ټولې خوشحالۍ کډه وکړه او ټول کلی غم او چوپتیا لاندې کړ. د لونګ جنازه یې خاورو ته وسپارله. د نعمت کورنۍ خپل زوی پړی په غاړه د لونګ دوی کور ته ورغلل تر څو دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. نعمت دوی ته وویل ګورئ ما دا کار نه دی کړی، اصلا دا معلومه هم نه ده چې زما په ډز به لګېدلی وي او که نه، خو بیا هم که دا کار شوی وي دا قصدي پیښه نه وه. زه به ولې خپل ملګری وژنم چې د ورور په شان راته ګران وو. هیله کوم چې زما په خبرو باور وکړئ، هره سزا چې راکوئ زه حاضر او آمده یم. د لونګ کورنۍ ډېرې بدې ردې خبرې ورته وکړې، اما دوی مجبوره و چې دا هر څه وزغمي. نعمت ته د پلار خبرې او نصیحتونه وریاد شول. ډېر پښیمانه وو، خو اوس بله ورخه تېرې وې. بالاخره کلیوالو فیصله وکړه چې دا قصدي وژنه نه وه، فقط یوه پیښه وه. نعمت ته به څوک څه نه وایي، خو په دې خاطر چې د دوی په منځ کې کینه پاتې نشي، ډیوه به په بدو کې ورکړي. د نعمت غوږونو د دې جملې د اورېدو توان نه درلود. په ټول وجود یې لړزه خپره شوه، ژبه یې بنده کېدله او ټولو ته یې وویل څه په بدو کې زما خور؟ ولې ګناه زما ده، سزا یې زما د خور؟ ما ووژنئ، خو زه خپله وړه او معصومه خور په بدو کې نه ورکوم.
نه غواړم زما د ګناهونو سزا هغه وویني. مور او پلار یې هم همدا خبره کوله. نعمت بیا وویل بله خبره دا ده چې ملک صاحب کله بل مجرد زوی لري. ټول مشران او د ودونو خاوندان دي. یو هم دا ځواني مرګ لونګ چې واده یې نه و کړی. ملک په خپله غږ وکړ څه د خوښۍ او شوق واده خو نه دی چې مجرد زوی مې لټوي. زه خپل ځان ته کوم. په نعمت ځمکه او اسمان یو شول. د ملک غاړې ته لاس واچاوه. وهل او ټکول پیل شول خو هیڅ ګټه یې ونه کړه. څو ورځې وروسته په جرګه کې همدا پریکړه وشوه چې ډیوه به د لونګ پلار ملک ته په بدو کې ورکوي. دا خبره هیڅ چا نشوه منلی، خو دا خبره اوس شوې وه او دا ناوړه دود په بېوزلې ډیوې پلي کېدونکی و. ډیوې لا د ځوانۍ لومړی پسرلی نه و تیر کړی چې خړ سیلاب پرې راورسېده او له داسې چا سره واده کولو ته مجبوره شوه چې د نیکه پر ځای و. نه یوازې دا بلکې د ډیوې د لاس ډیوه هم ډوبه شوه. ډیوې مور ته وویل مورې ما خو دا هر څه په خوب کې لیدلی وو، خو داسې نه پوهېدم چې زما د ژوند خړ سیلاب به دومره زر را رسیږي او تر هر څه د مخه به زما د ژوند ډیوه یعنی لونګ ډوبوي. ای کاش چې رښتینی سیلاب زه وړی وای، تر دې ژوند نه خو مرګ ښه دی. ما ته په واده کې د کلي ښځو دعاوې کولې چې ښه ژوند ولرم. آخر دا مې ښه ژوند دی. ولې مورې ولې داسې وشول؟ مورې ولې زما اواز څوک نه اوري؟ ولې؟ مورې په چیغو چیغو ژړل خو ځواب یې نه درلود. ټول کلیوال خپه وو خو هیڅ ګټه یې نه درلوده. ډیوه د یو ناوړه دود قرباني شوې وه. پلار چې ډیر کمزوری شوی و او لړزېدو په لړزان د غږ نعمت ته وویل دا د زویه د بېځایه ناسته ولاړې پایله دې ولیده؟ ګوره چې په خپل لاس دې د ډیوې د ژوند ډیوه خاموشه کړه. هغه لا ماشومه ده خو ستا د لاسه. د نااهلو ملګرو خوند دې وڅاکه. اوس دې راشي او ستا درد دې دوا کړي. دا مظلومه خور دې وژغوري. نعمت نور په چیغو شو خو هیڅ یې هم نشوی کولی. بالاخره یوه اونۍ وروسته یو ماښام په هغې ډیوې پسې چې د ژوند ډیوې د تل لپاره ورسره مخه کړې وه څو ښځې او نارینه راغلل او هغه یې له ځانه سره بوتله. ډیوه په همغه تیاره کې لاړه او شاته یې هم ونه کتل. نه پرې چا چمبه ووهله او نه هم ډیوې د کوم کلیوال په خوښۍ چمبه ووهله.